السلام علیکم. دا د ازغو ډک بوټی دی او دا په پښتونخوا کې ډیر زیات کیږي. اکثر به تاسو کتلی په پولو پټو باندې دا ډیر زیات وي. خو د دې فایدې به تاسو ته پته نه چې صحت لپاره دی ډیر زیاتې فایدې دي. د ځیګر دپاره، لیور دپاره، جګر دپاره دې نه دوایان جوړیږي. هربل طب یوناني دوایان هم جوړیږي، هومیوپیتیک دوایي ته جوړیږي او سپلیمنټ ته هم جوړیږي. دې بوټي ساینسي نوم چې کوم دی هغه سیلیبم میریانم دی. د دې نه چې کوم هومیوپیتیک دوایي جوړیږي هغې ته کارډس میریانس وایي او عام طور دې ته جگر کټاره ویلی کېږي. د جگر کټاره دا ګل چې کوم دی دا ګوره پرپل رنګ ګل دی. دې کې دوه قسمه، یو سپین رنګ ګل وي نو هغه سپین رنګ بوټی خو همداسې وي، خو سپین رنګ بوټی چې وي هغې ته اون کټاره وایي او دې ته جگر کټاره وایي. عام طور انګلیش کې دې ته ملک ټیسل ویلی کېږي. او په دې ګل کې دا چې کله وچ شي نو دې کې زړې کېږي، سیډز وي، تخم وي، تورې تورې دانې وي. نو هغه چې کله تاسو دا جمع کوئ او وچې کوئ، سوري ته به وچوئ او هغه پاوډر کوئ، سفوب ترې جوړ کوئ او یو چمچ هغه تاسو روزانه استعمالوئ. نو د کومو خلکو د جګر مسلې وي، فیټي لیور وي، په جګر باندې چربي وي، یا یې تور زیړی زیړ زیړی وي، ګورئ خپل علاج به تاسو کوئ. د بیمارو چې کوم علاج دی د جګر علاج دی، الله مکه تاسو زیړی وي، تور زیړی وي یا فیټي لیور وي، ډاکټر له خو به خامخا ځئ. خو هغه دوایي سره سره چې دا تاسو په خپل غذا کې شامل کړئ، دا علاج بالغذا کې راځي. نو هغه دوایي هغه رزلټ په نورم ښه کېږي او تاسو به انشاءالله بغیر مضر اثراتو فایدې ملاویږي. نو په تور زیړي کې، په زیړ زیړي کې دا ډېر ښه رزلټ ورکوي. دغسې فیټي لیور کې د چا په جګر باندې چربي وي نو هغې کې هم دا ډېر بیسټ رزلټ ورکوي. بل د دې بوټي زړي یا د دې نه هومیوپیتیک کومه دوایي جوړه ده کارډس میریانس، نو دا چې استعمال کوئ یو خو د وینې صفایي دپاره، کم زلمي هلکان جینکۍ په مخې دانې وي، تیر سري وي، یا یې سکین خراب وي، خارښ وي پې، نو چې کله دې دا سیډز پاوډر یا دغه دوایي استعمالوي نو سکین به صفایي، د وینې صفایي راولي. دغسې ما ذکر تاسو کو د جګر سوزش او پړسوب هغې کې هم ښه کار کوي. دغسې د کومو خلکو لوږه نه لګي، معدې ټیک نه وي یا د جګر په وجه ورته لوږه نه لګي نو لوږه هم دا کولاوي، هاضمه هم راولي. د دې بوټي زړي په تریخي چې چا مسلې وي، د تریخي ګلبډر چې ورته وایي، نو که کاڼي وي الله مکه یا هغې کې څه پړسوب وي نو هغه صحتمند نه وي تریخې، نو هغه حالتو کې هم د دې استعمال کولی شي. تریخي دپاره هم د دې داسې اجزا په دې کې شامل دي چې یو تحقیق مطابق فایده ورکوي. دغسې د بواسیر مریضانو لپاره کارډس میریانس چې کوم هومیوپیتیک دوایي دې نه جوړېږي یا د دې سفوب استعمال کړي نو بواسیر کې هم دا مفید دی. خوني بواسیر وي که بادي وي. بل د چا قبض وي، خېټه سخته وي، نو که غواړي چې زموږ خېټه دې نارمل شي، زموږ کولمې دې حرکت شروع کړي او بغیر دوایي دې زموږ حاجت په اسانه باندې کېږي نو دې سفوب یا کارډس میریانس دوایي دې استعمالوي. کارډس میریانس چې کومه هومیوپیتیک دوایي ده، مدر ټینچر دی، نو هغه د دې د پاڼو نه جوړېږي. اوس خو دې کې پاڼې نشته، کمې شوي دي، او د دې د زړو نه جوړېږي. د دې د پاڼې او د دې چې کوم سیډ تخم دی زړې، نو په دې کې داسې اجزا دي چې هغه د جګر دپاره ډېر زیات مفید ګڼل کېږي او په دې باندې ریسرچ شوی، تحقیق پې شوی دی. لکه دا هسې هوایي خبرې نه دي، دا مستند معلومات دي. او تاسو به اوس کتلی وي چې یاره عام طور د ملک ټیسل چې کوم سپلیمنټ دی هغه هم په انګریز سټورونو کې تاسو ته میلاویږي. داسې تصویر پې جوړي، دا وګورئ تاسو نږدې راشه، دا رنګه تصویر پې جوړي په هغه سپلیمنټ باندې. نو دا ملک ټیسل دی که نه، جګر کټاره دی، نو دې نه دا سپلیمنټ جوړېږي. نو دا اوس عام میلاویږي، په انګریز سټورونو کې دا دوایانې میلاویږي، طب یوناني کې دې دوایانې جوړېږي، هومیوپیتیک کې جوړېږي. نو که چېرې تاسو دا په خپله راجمع کړئ، تاسو په کلي کې اوسېږي، دا په هر ځای کې دي، پاکستان، افغانستان او هندوستان، انډیا کې دا ډېر زیات مقدار کې کېږي. نو دا چې کله وچ شي دا تاسو راجمع کړئ، د دې زړې په سوري باندې وچ کړئ او شیشې په یو جار کې بند کړئ. او بیا چې څومره مقدار تاسو استعمالول غواړئ پاوډر کوئ او بس استعمالوئ، نو ډېر زیاتې فایدې دي. بل ګورئ د دې نه تاسو مونږ چې کله واړو د دې نه مونږ د ګوړې ککوړې جوړول، بسکټ، نو ماشومان لپاره هم ډېر بهترین دي، خو په لږ مقدار کې. د دې پاوډر تاسو واخلئ، د دې دانې مونږ ورته لاچیدارې ویلې، د دې دانې چې کوم دي هغه تاسو په ګوړه کې مکس کړئ، نو ماشومان له به طور چاکلیټ ورکولی شي. نو هغې په د خولې خوند هم ښیي، د عام او مضر صحت چاکلیټو نه بېغمه وي. او بل صحت له فایدې دي، هغې به لوږه هم کولاویږي او هاضمه به هم راځي. دا صحتمند څیزونه دي، خو چې یو صحیح مقدار سره استعمال شي نو ډېرې زیاتې فایدې دي. نو کم مقدار کې د دې استعمال خامخا کوئ او دا محفوظ ځان سره وساتئ. بل زمیندارو ته دا خواست چې دا بوټي مه ضایع کوئ، اکثر زمیندار دا وباسي. نو که د فصل منځ کې وي نو ټیک شو، خو که په پولو باندې نو دا په دې سپرې مه کوئ، ځکه چې د دې دا نسل به ختم شي نو بیا ډېرې مسلې راپېښېږي د صحت متعلق. نو دا چې عام وي نو دوایانې به د دې ارزانې وي، چې کوم بوټی نایاب شي، کم میلاویږي، نو که هغې هر بل دوایي وي که هومیوپیتیک وي هغه بیا ډېر په ګرانه میلاویږي. نو د دې قیمتي بوټي باره کې چې کوم تاسو زما خبرې واورېدې، امید دی دې به تاسو له فایده درکړې وي
او تاسو به ان شاء الله د سپلیمنٹ یا د دوايي استعمالوي او که چېرې تاسو د بوټي د سیاب وي نو د زړنی تخم به تاسو جمع کوئ هم. نو که چېرې دا ویډیو تاسو خوښ شوی وي د مارا چینل ډاکټر شبیر پښتو سبسکرایب کړئ، ویډیو خپل مرګرو سره شیر کړئ چې ته هم فائدہ ورسی او ویډیو خامخا لایک کړئ او یو خپل ونه کمنټ هم کړئ. دغه چې زه اکثر سلام واچوم نو ماته ویډیو کې په کمنټ کې د سلام جواب نه راځي، نو مهرباني کوئ چې سلام جواب خامخا راکوئ. ډیره مننه. الله حافظ.